د بلخ شادیان دښته نورو پسرلیو ته په کتو دې ورځو کې د ګڼ شمېر ولایتي سیلانیانو کوربه دی. شادیان دښته د بلخ مرکز مزار شریف ښار جنوب لور ته په 2 کیلومترۍ کې پرته غرنیزه دښته ده چې هر کال د پسرلي موسم کې په ځانګړې ښکلا ګڼ سیلانیان ورمات وي. لیدل کېږي چې هیوادوال د تفریح او سیاحت په موخه راوتلي او له سمسورې فضا څخه خوند اخلي. په میله راوتلي ځوانان له ورایه خوښ برېښي او له رامنځته شوي ډاډمنې امنیتي فضا هرکلی کوي. نړیوال پارک د دلته هم جوړ شي ځکه ساحه ډېره پراخه ده او خلک دلته د نورو ولایتونو څخه هم راځي. حتی موږ په د پسرلي په لومړي موسم کې موږ او تاسو د بهرنیو سیلانیانو هم لیدونکي وو چې دلته راغلي وو. نو زموږ د دولت څخه هیله ده چې امنیت یې راوستلی دی، د امنیت ترڅنګ دغه سهولتونه هم زموږ هیوادوالو ته او بهرنیانو ته برابر کا. بسیار از اینجا که خوش هستیم. تمام مردم در اینجا هر سال به میله میاین و به سیل و همگی خوش هستند. از امارت اسلام خواهش داریم که از اینجا همه مردم خوشحال می باشد و از اینجا یک پارک جور کنن و هتل‌ها را بسازن و دکان‌ها را تمام مردم از این خوشحال می شود. د اوبو نشتون د پاکو اوبو او د جومات او داسې د یو هوټل برابرول، یعنی هغه که دولت جوړ کړي او که خصوصي سکتور ته ورکول سي دا به ډېر ښه وي، ځکه چې د لیرو ولایتو خلک چې دلته راځي نو د شپې اوسېدو ځای نه وي، ځکه اوس چې دی هوا سړه ده، یعنی خلک مجبور دي چې بیرته ښار ته ولاړ سي، شپه نسي کوی او د ورځې په جریان کې کم باران سي، هوا یخه سي، نو دوی بیرته مجبور دي چې دا ځای پرېږدي ولاړ سي، میله یې بې خونده کېږي. نو عمومي شی چې دی یو هوټل برابرول جوړول او د اوبو اسانتیا برابرول، کلینیک صحي خدمات برابرول، هغه نه یوازې به دا وي چې د میلهوالو لپاره وي، بلکې د دې علاقې د کوم استوګن کسان چې دي د دې لپاره به هم یو اسانتیا وي چې هغوی د دې څخه ګټه واخلي. در اینجا مشکلات ما همی است که صرف یک هتل باید باشه در اینجا مجهز باشه و مسجد باید اعمار شود برای ما، دیگه در قسمت دیگه پارک های مجهز باشه، دیگه کدام مشکل نداریم، فقط مشکلات ما رسیدگی شود. با اینجا بسیار یک جای خاص است. ورته مهال د بلخ امنیتي مسؤلین یاد ولایت کې د هر ورځ امنیتي تدابیرو ټینګښت خبر ورکوي او له ولسونو هم غواړي چې له امنیتي سرتیرو سره همکار واوسي. موږ د اطمینان او د ډاډ ورکوو کم د بلخ په ولایت کې کم تفریحي ځایونه دي، منظرې دپاره خلک ورته راځي، د هغو دپاره انشاءالله موږ امنیتي تدابیر ښه پوره لرو. انشاءالله د اطمینان ورکوو چې هر څوک راتلی سي، ښه په هوسا باندې تلای راتلی سي او خپل ګشت و ګزار کولی سي. د یادونې وړ ده چې بلخ نه یوازې شادیان دښته سیاحت لپاره لري، بلکې لسګونه نور تفریحي او لرغوني ځایونه هم پکې شته چې هر کال د سلګونه کورني او بهرني سیلانیانو کوربه وي.